روژه مبارک شه. زه راغلی یم جنیوا ته د پښتون ژغورنې غورځنګ پي ټي ایم په استازیتوب باندې. نن مو د جنیوا سمیټ پروګرام کې برخه واخیسته او ځان سره مو پوره اسناد ډاټا راوړې وه، هغه مو مسؤلینو ته وسپارله تر څو د پاکستان هغه ظلمونه چې په پښتنو یې کوي، په پي ټي ایم یې کوي، د غورځنګ په ملګرو یې کوي، په تیرا کې په کډوالو باندې کوي، په مهاجرو یې کوي، دغه ټول اسناد مو دلته چارواکو ته وسپارل تر څو دوی په پاکستان باندې فشار راوړي او دغه ظلمونو مخه ونیسي. سبا هم دلته یو پروګرام دی، تاسو سره به بیا ویډیو شریک کړم، د هیومن رایټ کانفرنس دی، هغې ته ورځم او د هغې ویډیو به بیا هم تاسو سره شریکه کړم. نو په هغې کې به هم همدغسې کوم، دغه ډاټا را سره ده مکمله او هغه چارواکي، هغه مسؤلین د ملل متحده، د اقوام متحده یا ملګرو ملتونو، هغې ته به ټول د اسناد په لاس کې ورکوم تر څو دوی خپله د دغه اسنادو د لارې نه وشي کولی چې یو د پاکستان اصلي څېره دوی ته معلومه شي او د دې د لارې نه پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د خپلو ظلمونو نه لاس واخلي.